د اسلامي امارت د راتللو سره په هیواد کې د سرتاسري امنیت د رامنځته کېدا سره زموږ هیواد ته د بهرني سیلانیانو راتګ پیل شوی دی. همدا ډول په داخل کې زموږ د هیوادوالو تګ او راتګ بېلابېلو سیمو ته په فوق‌العاده توګه باندې زیات شوی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې دپاره چې په دې برخه کې زموږ د هیواد د طبیعي ځایونو او سیمو څخه همدا ډول زموږ د هیواد د تاریخي عابدو او د ځایونو د لیدلو دپاره سیلانیان رامات سي او موږ وکولای سو خپل د هیواد هغه طبیعي مناظر ښکلاګانې هغه خلکو ته څرګندې او ښکاره کړو. د دې دپاره زموږ د ګرځندوی او همدا ډول د افغان تور ریاستونو کار شروع کړی دی. اطلاعات فرهنګ وزارت د سږ کال دپاره په بېلابېلو سیمو کې د سیلانیانو د راماتولو دپاره دوی ته د خدماتو د عرضه کولو دپاره ځینې پروژې تر لاس لاندې نیولې. همدا اوس د هیواد په 4 برخو کې هوټلونه لکه د غور د جام د مینار سره، په نورستان کې، سیاد کې، همدا ډول په نورو ځایونو کې موږ پلان لرو د قانوني طی مراحل خلاص شوي دي چې عملاً کار ورباندې شروع شي. همدا ډول اطلاعات او کلتور وزارت د زراعت د وزارت سره یو ځای پر یو طرحه باندې کار پیل کړی دی چې بند امیر کې د لومړي ځل لپاره 80 میلیونه افغانۍ هلته پانګونه وکړي تر څو د سیلانیانو دپاره ځینې سهولیات برابر کړل شي. زموږ هیله او غوښتنه دا ده هم د داخلي پانګوالو څخه هم د بهرني پانګوالو څخه چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کول دا یوه ښه موقع ده. دوی د راسې په دې برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت په هره برخه کې ورسره همکار دی. همدا ډول زموږ د رسنیو څخه د لیکوالانو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې زموږ د هیواد د تاریخي عابداتو همدا ډول د طبیعي مناظرو په څرګندولو، رسنیز کولو کې او نړیوالو ته په معرفي کولو کې زموږ سره مرسته وکړي. الحمدلله زموږ هیواد له هر پلوه څخه د تاریخي لحاظه څخه، د تاریخي عابدو د لحاظه څخه او د کال په 4 فصلونو کې د لیدلو دپاره ځایونه لري. امیدوار یو چې کومې هڅې موږ راپیل کړي دي وکولای سو زمینه سازي وکړو د دې دپاره چې د بېلابېلو هیوادونو څخه خلک راسي او زموږ د هیواد څخه لیدنه وکړي. د اسلامي امارت د راتللو سره 4200 بهرني سیلانیان چې د بېلابېلو هیوادونو سره تړاو او تعلق درلودی د هیواد د بېلابېلو سیمو څخه لیدنه کړې او دا اعمار ورځ تر بلې اضافه کیږي او زیاتیږي. بیا هم د ټولو ګډونوالو څخه یوه نړۍ مننه چې زموږ سره مو په دې غونډه کې برخه واخیستل، شرکت مو راسره وکړئ. ومن الله توفیق.